داسې خاوند دې راله راکړی دی چې نه په بېګارې او نه په سوارې دا نه وایي چې پېغله خور مې په کور ده دا به ودول هم غواړي بس په خپلو شرابو کې ډوب پروت دی هېڅ خبره نه ده بابي الله به ورته هدایت وکړي یا الله ته ورته ولې هدایت وکړي او ته هدایت یې نصیب کېږي نه نو خدای دې ورته د ځمکې ورکړلو کړي خدای دې نه کړي بابي رور مې دی هدایت به ورته ګله کېږي ته په ما باندې درب ودرېږي هغه دې راغې زنګېدلې اما یخزي تا هر وخت چې دی نو ازمرې دې د بریتو نیولي په تا څه کم دي چې داسې غویمه دې تړلې ده د دې په ځای باندې څه نور څه راوړه که نه ستا په طرف دا بوتل نیولې دی په لاس کې د دې په ځای کې څه سبزي راوړه څه څه راوړه پېغله خور دې په کور ده یاره وایم ما جبینه هسې عجیبه ښځې ځان لم ګوره دا بوتل مې راوړم مه کوه چې یو ګوټ وڅکم بیا به زما خبرې ذهن کې کښېني اوس وایه ته اوس که رامیچیا دی تا له په دې عقل راځي ما د نو خدای خلاصه که ما جبینه که تا نه خلاص شم نو ډېر بخي ما واده دې سره کړی دی او همدا به زه استعمالوم که ته خفه کېږې که خوشحالېږم ویم چې دا سترګې راواړې نو په ایمان د یارې مې مړ بس ته پرېږده مړې دا غوسه دا راته ووایه مړې وکې شي څه ډوډۍ دې پخ کړې ده چې مې خوري ستا شیره مې پخ کړې ده تا کور ته راوړې څه دي چې دې پاخه کړم د پېغلې خور په مخ کې دا مې چا څکه راځه ګورګورې مړې که ډوډۍ راله راوړې راوړه که نه راوړې زما یار ما سره شته انتظار کوم ستا د سترګو ولې پوه نه شوې ته زما د سترګو انتظار کوم ستا د سترګو ولې پوه نه شوې زما د سترګو یاره وایم ډېره ظالمه نشه ده او الله لکه د پیریانو مې ګډۍ او راګډۍ ay خدای ګورګورې हाँ भाभी जान रहा ले आओ او څه سوچونه کې څه سوچونه نه کوم سوچونه مه کوه چې زه ژوندی یم زه په داسې کور کې به د واده کوم چې مزې به کېږم ځي او دې سپېرو کور نه به لاړه شي خو ته بیا په دې سپېرو کور قدم کې نه دی نه بابي جان په خدای باور وکړه که د خاوند سوچ کوم هسې په دې خپل قسمت باندې خفه یم چې زموږ دا ورور به خدای پاک د دې نشو نه کله اړوي ته قیامت راشي دا هېڅ هغه نه وړي دا ګورګورې مه خفه کېږه ما مختیار یې کره خدمت وکړو روټۍ او ترکاري مې راوړي دي چې دواړه یې وخورو
माझ्या बिनी दास्य खुले नसते राहिले दगली दुश्मना तयायला ते जाण रोर असो वयमा माझ्या बिनी आम्हा शरान वय यावे ओगटी अवसले होसटी है दुआ बदता गोमा मा पखेटा मोर साथे او خنده بی غیرته ډیر خخکاری ټول عمر سړی ګټي او خزي خوري بابی جان د خدای د پاره چپ کا خیر دې زه به ډوډۍ نه خورم بس رور لمه ورکا وما ګورګوري مکوا چړس پکی مخوا یا به خوانده زه پر دې خانو کر خدمتونه وکم او دا ډوډۍ ته وګټم او هیڅ هم ته پرله دوه هینو به خوري بی غیرته یت دوسه زه د اوسه به غیرته خزي ګړه ته ناشته ته شرمېږي نه بی غیرته صدیقی زبی غیرتیم زدوسیم هروره بس کا د خدای د پاره دا جنگونه پرېدا بس ته چې دومره دیو شرمولو ته به دا شراب کله پرېدې په شرمونو باندې مو شرمولو بابی جان بس که دې روډ سره مې دا نور جنګونه مه کوه د کلي د خندا شو زه څه وکړم السلام علیکم مې په خیر خیمه مې خوري تاسو دې سړی غم نشئ کولی نو دې څه غم وکړم وای په لارو کوڅو کې جنکۍ واړو هر څوک چې تنګ دي نو څه غم یې کوې که نه خدای پاک دیوالی نو زه به څه ووایم موږ ورته څه نشو ویلی داسې کار وکړې که نه یې په هسپتال کې داخل کړې او یا ورله چېرته زهر ورله ورکړې چې د عمل کې بېغمه شي الله پاک دیوالی زه خو نشم وجلی وایي یې څنګه ښکلې خوری په کور کې ده اوس څه کې کوي خلکه شرابي کبابي دي وروره نو تا خو څوک نه کوي بیا اوس زمونږ د کوره شیطانې منافقې ټول عمر به صرف پردي کورونه روانې او تیلې پکې بلې وزه څه له ناستې وای په ژبه دې اور پورې شه او ټول عمر په کور کې خدای پاک دغسې ماتم ساته زما در باندې څه وزه شیطانې منافقې بدرنګې زه خو ډېر ناپاک یم ستا خو ډېر پاک نوم دی زه خو ډېر پلیت سړی یم ډېر نجس سړی یم ستا د نوم ښکلولو توان هم نه لرم یا الله ما معاف کړه ما معاف کړه
نه دا خو ډېر پاک نوم دی دا خو به د دې دیوال نه شیلې بیا راوغورځوي او خلک به پرې پرېږدي نه دې ځای کې دا ټیک نه دی دا ټیک نه دی دا ټیک نه دی دې ته خو د دې کورونو ګټرې راغلي دي د الله نوم اوس د ګټر په اوبو کې ځي نه دا شی صحیح نه دی 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 لکه شرابي دلته څه کوي دا د الله تعالی کور دی ته ستا شراب خانه نه ضروره نه شته تماشې دلته کوه وځه یا لکه ما تم پته ده چې د الله کور دی نو هم د دې الله کور ته ورځم که نه ته مې ته ولې منې کوې ستا دا د الله کور دی ستا شراب خانه نه ده لکه څنګه ځې بهر وځه دا د الله تعالی کور دی جومات دی د الله کور دی غټه سوال درته کوم مینت درته کوم ما دې کور ته پرېږدم نه نه دلته مرداران نه راځي روغ انسان او پاک انسان دي ته روره ګنده څښای شرابونه کې ځه شبه مضمون مې کتل لکه دیکھو ځه دیکھو څه کوي دیکھو مړه خدای ته وګوره پرېږده سړي او دس چاره ده पाबंदी असं हा पेरे मामूली कम जमत पफलीलास केला ना अल्लाह को देता हर सड़े राती یا لکه شرابي ته د جومات کې څه کوې نو ولې زه جومات ته نشم راتلی اوس باسه مړه دا ستا ځای نه دی دا د منګزارو خلکو ځای دی او ټول ورځ په لاره کې شرابونه څښي او اوس جومات ته راغلی رک شه ځه ولې دا جومات تا په ټیکا میاشت کې دي سم جومات ته راغلی دې کې ته څه وې جومات ته خو راغلی خو په نشه کې څوک لمونځونه نه کوي اوس هم په نشه کې یې ویې دې بیخ ونه باسه زمون د کلي یو روپۍ بله په نشه کې دی نجس دی زه وایم په جومات کې راغلی دلته کې او چېرته مجاز پکې ونه کړي زه وایم چې دې د جومات نومونه ویې شروع کړي गोरा वलखाना दा अल्लाह को दे ये त हर सड़े राजी है او سبا تلې الله باندې د خپل کور درا بلې مولانا صاحب ستا خبره صحیح ده خو زه وایم په نشه کې دی او چېرته نور کار راغلی ونه دلته کې الله نه مخیر
مولانا صاحب کسته اجازه ده د دې خپې نیسه خو باره د لباسه موږ صرف اجازه راکړه نه بالکل نه دا نه الله کوي جمع سره مسکو ماشومانو د جمع وخت شور مه کوئ چې جمع وکړو ښه ودرېږئ الله اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولیکته مولانا صاحب دومره شراب یې څښلي چې اوس هم سجدې نه پاسه ودرې پاسه مرداره ای مرداره پاسه مړه وځه ای مرداره پاسه که نه مولانا صاحب تاسو وګورئ انا لله و انا الیہ راجعون یا الله توبه یا الله ته په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږې یا الله ما معاف کړي یا الله هم قتل ملګرو الله پاک د دې شرابي نه راضي شو او خپل ځان ته ودرو
بېشکه چې د الله وبخښي. واقعي مولانا صاحب دا نه په منځونو ده او نه په اودسونو باندې ده. الله پاک چې څوک بخي هغه د په شان دی وي چې دی وبخښه. بېشکه موږ کتل ملګرو یو شرابي کبابي چې تاسو ټول کلي کې نفرت کو او الله پاک کې په سجده کې سا واغشته. ای خلکو د انسان نه نفرت مه کوئ، د انسان د نشو تماشو نه نفرت